السلام علیکم مالدارانو، هیله کوم چې جوړ او روغ به یاستئ. مالدارانو، دغه کومه سخوندره تاسې وینئ دا په غزني ولایت په قره باغ ولسوالۍ کې پروش کال مږدي غوا ته الکا لګولې وه. دا د لړ سپین غر شرکت د فرانسې کوپیکس مونبلیار د 1 میلیون سره مو ته لګولې وه او ماشاءالله ډېره ښایسته سخوندره یې پیدا کړې ده. حاج صاحب دا څومره عمر لري؟ پوره 4 میاشتې عمر لري. ښه ماشاءالله. نو دغه غوا ته موږ پروش کال 1 میلیون ستنه لګولې وه د لړ سپین غر شرکت د کوپیکس مونبلیار. شش کال بیا حاجي صاحب ویل چې ما غوا ته به خامخا هغه ستن لګوې، نو هغه ستنه مو ته ولګوله، هغه نیچه مو حاجي صاحب ته ورکړې ده. نو شش کال هم بیا هغه د 1 میلیون ستنه دغه غوا ته ولګوله. شش کال بیا په استراسایکل راغلې وه. حاجي صاحب محترم ویل چې ما غوا ته بیا هغه ستن لګوې لکه پروش کال چې درته لګولې وه. نو نیچه مو ورکړه. حاجي صاحب بمبه دې څه کړه؟ نیچه دې نیچه مو ورته پرېښولله. نو حاجي صاحب ډېر خوشحاله وو. نو موږ خپله له ټولو مالدارانو هم دا هیله ده چې تاسې کوښښ وکړئ که غواړئ چې غواګانو نسلونه مو اصلاح شي، نو تاسې خپلو غواګانو ته د لړ سپین غر شرکت ستراوې تطبیق کړئ.